ما ډیر ټیم پټي کې تیر کو او پټي کې ما بیا بلاک شاټونه وانه غستلو نو چې څنګه رااله ما لګ ویډیو مې ډیرکټ کړم ډایرکټ میلمان رالو تاسو ته مو وی کنه نو میلمنو مخکې ما بلاک نشو کول نو ما ټول بلاک چې کنه نو هغه ګډ وډ شو او خیر دی اوس موږ میلمانانو شو ګناګار ولې ځکه کنه چې میلمه چې دین هغه د خدای رحمتي السلام علیکم امید دې شروع جوړ وای ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې وای خبرینن په نو ولاګ کې تاسو ته هرکلې وای ما نن ولاګ چې کنه مې ډیر زیات د وخت سٹارټ کو لکه لا ناشته مې نه کړې بس صرف راپاسې د ولاګ مې بیا ډایرکټ سٹارټ کو په دې وجه مې وخت سٹارټ کو کنه چې لکه نور کله زه لیټ ولاګ سٹارټ کوم نه هغه چې ما هم کېږي نو دومره ولاګ نشي یا 3 منټه یا 4 منټه لکه ولاګ وګد نه راځي تاسو وايي ولاګ وګد کوا نو سار د وخت نه نور ولاګ سٹارټ کوم ان شاء الله او ما هم پورې ولاګ کو نو چرته ځای ما زموږ سره ناشته مې وکړه او یونیفارم مې بدل کو او د پټي یونیفارم مې بدل کو لکه مطلب پټي یونیفارم مې واغوستو اوس زو پټي ته څنګه چې کور راته وي کنه پرونم تاسو پټي ته نه تللی بل ورځم نه تللی نو غیا بالکل نشته او مې خطا هنته وګي ولاړه نو زو پټي ته او چې بیا را شو غپ شپ په لګو راځي چې دا غیا موږ یو دا ګېډې دي او یو دا دی او دا چې دې ګندم ځان له وګي وکړو دا را په خول لپاره اوس په دې گاډه کې وړو نو په دې ټیم کې مې حالات ګډ وډ دي او ډیر ځست تړې شوی ما کور ته ورسو کنه بیا خبرې ترې غپ شپ لګو نو پټی نه واپس رالم بس ځان مې پریشر اپریش کو اوس د ټول نن به دا کار کوم کنه چې ویډیو ایډیټ کوم پرونه کنه او بیا خبرې ترې غپ شپ لګو تاسو سره د اوړي پورزو کې چې د ورځې لکه غرمه ټیم کې لګ آرام سړی وږي کنه بیا سړی لګ برابرۍ خو چې د ورځې ته آرام ټیم میلاو نشي کنه نو بیا په بل سار لکه سړی ډیر زیات ګډوډي پاسې دی نه سړی نو ما وختي څنګه ویډیو ایډیټ کړم ما زو د کېګم خو چې څنګه مې ویډیو ایډیټینګ ختم کړم میلمان رالو نو بس بیا ډور خوب ټیم میلاو نشو اوس دا کار کوم چې ویډیو اپلوډ کوم حقته کړی ته زم کنه او بیا غپ شپ خبرې ترې کو غپ شپ چکر لګو چرته ځای ما بای دا څه خبره ده کنه چې کې دې چې زما نن ولاګ چې کنه دا مونږ شي پورونه ځکه چې زه په 4 بجې راغله مو تقریبا 6 بجو ته ټیم نږدې کېږي زما ویډیو اپلوډینګ لانه پوره شوه نو بس الله دې خیر وکړي کو دا زر اپلوډ نشو کنه نو ما خو نه ولاګ نه کړې بس نه ولاګ بیا پاتې دي دویمه دا خبره کنه چې زماره موبایل بیټری چې کنه هغه 10% نم لکه مطلب خطر رااله 9% دا او ویډیو 87% شوی دا نو دا باقی 17% 13% شو نه خپا کنه کې دي موبایل لاتم بنش خانو لخير سره ویډیو اپلوډینګ وشو او وځه واپس روانم کوړتا نو زما لک چکر بوله ګوما خو بای موبایل بیټری می بالکل لو دا الله پاک ته خیر وکړي چې پنی ما کراته بند نشي ګورو کنه چې سکیږي نن چې زمونږ په کلی کې کم حد موسم دی کنه کم خله موسم دی کنه ناغه تاسو ته هم وینه دا وینه غرونه ارسه مکمل پټي تاسو ته مو وی کنه چې مان نه ولاګ چې کنه ډیر زیات د وخت سٹارټ کړي لکه سار د وخت می مطلب څنګه پاسې دم ډایرکټ می ولاګ سٹارټ کو خو یار مازیګر شو ماخام شو خو بیا ولاګ پوره ونه شو تقریبا 3-4 منټ ولاګ راغی سو وجرا نو وجه دا وکنه چې ما ډیر ټیم پټي کې تیر کو او پټي کې ما بیا ولاګ شاټونه وانه غستلو نو چې څنګه رااله ما لګ ویډیو مې ډیرکټ کړم ډایرکټ میلمان رالو تاسو ته مو وی کنه نو میلمنو مخکې ما ولاګ نشو کول نو ما ټول ولاګ چې کنه هغه ګډ وډ شو او خیر دی اوس موږ میلمانانو شو ګناګار ولې ځکه کنه چې میلمه چې دین هغه د خدای رحمتي او بل دا خبره کنه چې کله ما ویډیو اپلوډینګ زمانه ډیر زیات ټیم واستون ما ته چکر ټیم میلونه شو تاسو سره خبرو تر ټیم میلونه شو زه مرګري زه تراله ملته ویډیو اپلوډ کول نو ټیم لګ زیات واغستو الته سیګنل لګتی شي کنه نو ټایم زیات واغس هغه باندې ما تاسو سره خبرې ترې و نکړې
او بیا چې زه مازیګر مطلب ماښام زه چکر لا وختم که نه نو هغې کې هم ټایم نه و. تاسو ته ما ووي چې زما موبایل بیټري چې وکړه نو هغه مکمل لو وه 9% وه. نو هلته مې اوس دغه یو شاټ به واغستو او موبایل راته مکمل بند شو. نو کور ته رالم او ستا موبایل شاټ هم وانغستو. نو زمونږ نن ورځې بلاګ چې دی که نه هغه زه په دې ځای باندې ختموم. د بل بلاګ انتظار کوئ او که دا بلاګ هم خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ. د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.